ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د کونړ ملي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ مرستیال والي په مشرۍ د ولایتي پرمختیایي کمیټې غونډه وشوه. په دغه ناسته کې چې د بیلابیلو سکتوري ادارو او موسسو استازو برخه لرله، د ادارو او موسساتو ترمنځ د ښې همغږۍ ټینګښت ترڅنګ پکې د روغتیا، کرنې، ټولنیز خوندیتوب، زیربنا، پوهنې، حکومتولۍ، امنیت، بشري مرستو او نورو بیلابیلو برخو کې د پرمختګونو او ستونزو په تړاو نظریات شریک شول. د کونړ والي لخوا د اسداباد ولایتي روغتون جراحي متخصص ډاکټر امین الله د ښو خدمتونو له امله وستایل شو. اسداباد ولایتي روغتون کې د وروستیو رامنځته شوو پرمختګونو په ترڅ کې روغتیا پالانو لخوا د تریخي، پښتورګي، تیږې او پروستات پیچلي بریالي عملیات ترسره شو. د ملي دفاع وزارت دغه وزارت اړوند 215 اعظم قلو اردو له لوري څه باندې 100 نظامي وسایط د ترمیم او ګټې اخیستنې ته د چمتو کولو خبر ورکړی دی. یاد وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د 215 اعظم قلو اردو اړوند د تخنیک او وسلو مدیریت 125 ټانکونه ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. لسګونه منسوبین د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو د قومندانۍ څخه خپل فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ملي دفاع وزارت په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت له بیلابیلو قطعاتو او سیمه ییزو قلو اردوګانو څخه 59 منسوبین د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو زده کړو قومندانۍ له مسلکي کورسونو څخه فارغ شول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند په جموں کشمیر کاتو سیمه کې وسله والو په برید کې 15 هندي سرتیري وژل شوي دي.